دا څو ورځې وړاندې چې کومه حمله اسرائیلو په فلسطین والا باندې وکړه، نو دا اسرائیل داسې کفار دی چې دوی بالکل قطعاً مسلمان سره لګي نه، د مسلمان ډېر سخت خلاف دی. د هغه اسرائیل دی چې دوی اسرائیلو به په پیغمبرانو باندې هم حملې کولې. دغه شان تاریخ په دې خبره هم ګواه دی، د اسرائیلو ډېر زیات پیغمبران قتل کړي دي. د دې اسرائیلو د لاسه انبیا کرام ډېر زیات قتل شوي دي. الله دې دا اسرائیل تباه کړي، الله دې دا اسرائیل ختم کړي چې مسلمان ته درد ورسوي، مسلمان ته تکلیف ورسوي. نو دا ډېر بېغیرته خلک دي، کافران ډېر دي په دنیا کې، خو دا چې کم قسم کافران دي او د مسلمان خلاف دي دوی په شان خلک د سره شته نه. دا هغه اسرائیل دي چې دې خلکو ډېر نبیان او ډېر پیغمبران قتل کړي دي. په دې خبره باندې تاریخ هم ګواه دی. نو الله دې فلسطین خلک له هم تکړه کړي او الله دې دا چې کم اسرائیل دی الله تعالی دې دا تباه کړي، الله دې ختم کړي، الله دې نیس و نابود کړي چې دوی په مسلمان باندې بار بار اٹیک کوي، دوی مسلمان کمزوری کوي. نو دا اسرائیل دې الله تعالی تباه کړي او دا دې الله تعالی غرق کړي، ولې چې دوی د لاسه ډېر مسلمانان شهیدان شو او تور خور ته وسپارلی شو. نو دا ډېر مردار خلک دی، د اسرائیل نه دی، دا ډېر زیات بدترین مردار خلک دی. یاره چې تاسو به کافران غیر مذهبي ډېر زیات لیدلي، خو مسلمان سره دومره بغض او کینه نه ساتي، حسد نه ساتي. دا اسرائیل هغه خلک دی چې دوی به انبیا کرامو سره ډېر حسد او ډېر کینه ساتله. دوی د لاسه ډېر انبیا کرام قتل شوي دي. مرګرو که ویډیو خوښ شوي نو دا ویډیو سره مرګرو سره شیر کړئ. وسلام.